د ګیلمن د جنازې تازه ترین اپډیټ د هغه په جنازه کې خلکو په چغو چغو باندې وژړل. یقینا چې د هغه یو داسې جنازه وشوله چې ټول خلک حیران کړل. په پښتونخوا کې یا د پښتنو په تاریخ کې داسې لویه جنازه د هیڅ چا نه وشوې. دوستانو د ګیلمن وزیر په باره کې اپډیټ تاسو ته درکوم چې د هغه په جنازه کې داسې څه شوي دي چې ټول خلک یې خفه کړي، ټول خلک یې په سرو سترګو باندې وژړول. قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې ګیلمن وزیر په یو ډېر بې دردۍ سره وژل شوی و. هغه په هسپتال کې و. بیا د هغې نه پس چې کله د هغه علاج ونه شو، یعنې ممکن نه، نو بیا هغه وفات شو. چې وفات شو نو د هغه جنازه چې ده د هغه کلي اسد خیلو ته یوړل شوله او نن 4 بجې د جمعې په ورځ باندې هغه خاورو ته وسپارل شو. د هغه په جنازه کې یو ډېر عبرتناک، یو ډېر دردونکی، یو ډېر د زړه لړزونکي کارونه وشول چې خلکو هلته په چغو چغو باندې ژړل، د پسې ژړل، د پسې خپه و، د درونه د کورنۍ دا ټول ورپسې خپه و. ورسره چې کوم په زرګونو پښتانه، په لکونو پښتانه تلي و، هغه هم ورپسې ټول خپه و، ټولو ژړل چې دا نن دومره د غم ورځ وه چې د پښتنو نه یو داسې سړی لاړو چې داسې سړی به بیا پیدا نشي. د هغوی کورنۍ هم په سرو سترګو باندې ژړل، ټول زیات خپه دي او د هغه دپاره هر څوک دا کوشش کوي چې د هغه دپاره د مغفرت دعاګانې وغواړي، د سورت یاسین او یا د نور داسې د قرآني آیاتونو یا د قرآني سورتونو ختمونه د هغه دپاره وکړي، نوافل وکړي. نو دا ډېره ښه خبره ده. هغه پسې خفګان هم په کار و، ځکه چې هغه یو داسې سړی و چې همیشه مظلومانو سره، غریبانو سره او هغه بېوسه خلکو سره کلک او اوږه په اوږه ولاړو او د غریبانانو د مظلومانو مرسته به یې کوله. قدرمنو دا تازه ترین اپډیټ تر موږ را رسېدلی و چې د هغه جنازه وشوله او د هغه په جنازه کې چې څومره دردونکی کار شوی دی، نو دغه تفصیلات مو تاسو ته درکړل چې ټولو خلکو په سرو سترګو باندې وژړل. نو مننه مو کوم چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.